یو ورځ بهلول دانه رحمت الله علیه په لاره باندې روانو. دی مبارک ګوري چې یو څو ماشومان په چارمغزو باندې لوبې کوي او یو ماشوم ځان ته ناست دی چې لوبې نه کوي او هغه ماشوم ډیر پریشانه دی او ژاړي. دومره ژاړي چې بهلول دانه زړه ور باندې خفه سو او خواته یې ورغلی او ورته وایي بچیه ولې ژاړي؟ که ته چارمغز نه لرې زه به بازار ته به دې بوځم، چارمغز به درته واخلم، ته به هم لوبې وکړې. نو هغه ماشوم ورته وایي چې موږ دنیا ته د لوبو دپاره نه یو راغلي. نو بهلول دانه ورته وایي چې بیا د څه دپاره راغلي یو؟ هغه ماشوم ورته فرمایي چې موږ دنیا ته د راتللو مقصد علم حاصلول دي او د الله جل جلاله عبادت کول دي. نو بهلول دانه ورته وایي چې دا تا د کومه نه معلومه کړه؟ نو هغه ماشوم ورته فرمایي چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آیا تاسو دا خیال کوئ چې موږ تاسو عبث پیدا کړي یاست بیا به تاسو زموږ طرف ته نه را واپس کیږي؟ بهلول دانه ورته فرمایي چې بچیه ته خو ډېر عقلمن یې، ما ته یو څه نصیحت وکړه. هغه ماشوم ورته فرمایي چې دا ژوند ډېر په تیزی سره تیریږي او دا ژوند او زمانه نه چاته درېدلې ده او نه به ودرېږي. د دنیا ژوند او مرګ انسان ته دومره په تیزی سره را روان دی چې په کومه ورځ دا دوه سره مخامخ سي په هغه ورځ به د دې کس د ژوند او زندګۍ اخره وي. لہذا د دنیا ژوند پریږدي او د آخرت تیاری وکړي. نو بهلول دانه فرمایي چې کله هغه ماشوم دا خبرې وکړي او بیا د اسمان خواته وکتل، په مخ باندې د اوښکې را روانې وي. محترمینو، ډیر د فکر ځای دی چې یو ماشوم د الله جل جلاله د عذاب نه دومره یریږي. نو الله جل جلاله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي.